توبه کاکړي پوزیشن دا دي دوه مې لارې خلاصې کړلې بیا لارې بند شوې او نن خو اطلاع دا و چې ډېر بیکار پوزیشن دی څومره کسان به دا وخت په زرو په لکو آبادي په توبه کاکړي کې په توبه اڅکزي کې په ساودي و بند دي لارې نسته زه لګیا یم کوشش کوم شپه ورځ چې زه خپل نسم تللی زه د کومې علاقې نماینده یم نو کومک به څه شي دا دوی چې وایي موږ کومک واستوئ یعنې کومک به تللی توبه اڅکزي توبه کاکړي له مګر نن خو د توبه کاکړي او د توبه اڅکزي سره اطلاع دا و چې انسانان مرګ ته ودرېدل پی ډي ایم چې کومه اداره ده چې هغه د انسانانو د مرستې اداره ده هغه تر اوسه پورې څه کړي مطلب پی ډي ایم ما ته خپل ما سره کومک کوي پی ډي ایم په دې کې شک نشته د هغو کیپاسټي د کوټ ښار پورې ده یعنې 1,40,00,000 آبادي کې دا نه ده معلوم چې په بلوڅ علاقو کې څه پوزیشن دي زه لګیا یم چې ګواه اول خو دې که نور هېڅ نسي کوی سرکار دا کومک راسره وکړي چې لارې خو خلاصې کړم یعنې کم سړک چې ما په 48 کروڑ روپۍ جوړ کړی دي دوی بلډوزر ورته ودرېدوي ګلیډر نسته ان ایچ اے نسته اف ډبلیو نسته بي انډ آر نسته هېڅ شی نسته وزیر اعلی سره ستا خبره سوې ده هغه څه وایي وزیر الله سره ما خبر وصله پرون وړ ورځ ما د سره خبره وکړله ما ورته ویل ما ته به 40,000 کورو بندوبست راله کور یې ودان در راته ویل ټیک دي مګر ده خو آرډر وکړي چې په پی ډي ایم کې شی نسته نو کومک به څه شي کېږي نو په داسې وخت کې په داسې حالات کې ستاسې د مرکزي حکومت سره څه غوښتنه ده یعنې مرکز ګز شته نه په صوبه کې مرکز ګز شته نه مرکز په لاهور کې دی مرکز په صوبه کې نسته دا زه په ایمان درته وایم په 15 کال کې مرکز په صوبه کې نسته مرکز لګیا دی لاهور دی پنجاب دی فلانی دی موږ خپل کالوني بولي موږ خپل غلامان بولي د پاکستان فوج 2 هلیکاپټره بلوچستان ته ورکړي چې هغه د واورې متاثرین دي یا د باران متاثرین د هغه سره مرسته وکړي دغه هلیکاپټرانو څه صورتحال دی دا خو وویل چې د موږ 2 هلیکاپټران کړي دي آرمي چیف کړي وو کور یې ودان مګر هلیکاپټر نه دی الوتی ګای به ویل سکیورټي مسله ده ګای به ویل چې د موسم مسله ده ولا خبرې چې هلیکاپټران شته که نسته ما خیال هلیکاپټر به نه وي چیرې دي د ولکه فوج کومک چیرې دي زموږ سره زموږ د ملک 80% بجټ 18 کال کېږي ګواه ارمي یې اخي نو په دې صورتحال کې ارمي زموږ سره شته چیرې ده نو که چیرې دغه